السلام علیکم څنګه شایست جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو به جوړ یاست نور خو به تکړه یاست په خیر یاست وخت منه درته کوم درته چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ مې چې سره خسي دي هغه د کاګولیشن سم راخسي دی او دا پارت 2 ده سیده پارت 1 یې په یوټیوب په اخر کې په دغه کې در کوم سیده دا پارت 2 ده سیده اوس راځو کاګولیشنز یا کلوټینګ فیکټر کلوټینګ فیکټر دا فیکټر چې دی او دا څو فیکټر راځي د نوم چې دی او نمبر چې دی فنکشن چې دی یا اسوسییټډ جنیټیک ډیسورډر سره یعنی کوم جنیټیک ناجوړیان چې پکې کې د سورس د چې دی دا ټول په دې سره خلاصي راځي کلوټینګ فیکټر کلوټینګ فیکټر تعریف بده درته وکم دوه قسم تعریف همار ترخص دي ستاد خلاصېدو لپاره ما دوه قسم تعریف راخص دي there are chemicals circulate in the circulation and they responsible for blood clotting دا یو کیمیاوي جریان یا په جریان کې د گردش کوي چې او د وینې د بندېدو مسؤلیت لري نو دا یو تعریف سو او بل تعریف coagulation factor are proteins in your bloods they help form bloods clots or stop bleeding when you have an injury يعني د دوی دواړه جملو مطلب چې د اول جملې سره په اخلاص کې به بم جمله دا یو کیمیکل دی چې زموږ په جسم کې ګرځي سرکولیشنز کې یعنی ګرځلاو کې د یو سره چې بل سره پر دی ګرځي د دې چې ریسپانسیبل دی یعنی دوی سیستم کې د کلوټینګ یعنی د بندېدو وین د بندېدو کار کوي بل تعریف کې به څه وایي دا یو قسم فیکټر او دا فیکټر جوړته وایي دا کاګولیشن فیکټر دا یو قسم پروتین دی زموږ په وینه کې دی دا زموږ سره څه کومک کوي دا کومک زموږ سره کوي چې کله زموږ د جسم کې یو ځای وینه یو ځای زخم پیدا شي نو زخم څخه وینه تلل د هغه وینه بندي یا جریان بندي یا هغه کلوټینګ یا بندي یا کلوټي یا یخي یا الکی سیده نو د دې دواړو مطلب دا دی یعنی چې کله موږ یو ځای زخم سي یا یو دغه جوړ شي نو هغه ځای کله وینه روانې نو هغه وینه بندوي سي راځو اوس د یو بله جمله هم د بیا په زو مخ ته چې دا سوداني دا به ټوله سره د خلاص کړم کلوټینګ فیکټر آر نارملی in inactive form but become active when injury occurs د کلوټینګ فیکټر معمولا په غیر فعال شکل کې وي او مګر کله چې ټپي کېږي نو فعال کېږي نو د جملې مطلب دا دی چې کله دا فیکټران چې دا مکمل فیکټر چې دی دا باندې یعنی انیکټیو وي نو کله چې دی یو ځای زخم سو یو ځای څخه وینه روانې کاغه دننې که د باندې نو دی ورسې هغه زخم کې ودرېږي اکټیو کې ځان او هغه زخم بند کړي چې نور وینه زموږ څخه ولاړه نه شي یا وینه ایله کړي دغه ځای څه چې یو ځای کلاټي نو هغه ځای ایله کړي نو دا وینه چې ده دا بیا په دوه قسم کلاټېږي یعنی په دوه قسم جامېږي یو دی انټرنزیک پاتوی یو د ایکسټرنزیک پاتوی په دا عکس به وینئ ولې په اوله ویډیو چې وګورئ په هغه کې بیا په دې سره خلاصي روز څو مخته نو دا څو فیکټران دي په جسم کې دا څو فیکټر دي سیده ډیرلس فیکټر دي سیده ډیرلس فیکټر زموږ په جسم کې فیکټر چې دي یو اکټ ورکوي سیده یو اکټ یو عادت یو دریم نفر سیده نو راځو اوس اول نامه باندې ګورو اول په نامه باندې راځي فایبروجن اور آی مطلب چې دی دا اوس ګور دلته گریک ورډ زموږ سره دی آی ډبل آی ټریپل آی وی اور وی ډبل آی ټریپل آی اور دا ګرد زه اوس په دې سره خلاصوم سیده آی یعنی آی و یو ته وایي سیده فایبروجن په نامه باندې اول چې دی هغه فایبروجن دی ډبل آی چې راځي هغه یعنی دوه ته وایي هغه پروترومبین ته وایي کېږي اور دریم چې دی هغه ټیشو ترومبوپلاستین دی اور څلورم چې دی هغه کیلشیم دی اور پنځم چې دی هغه پرو ایسی کلیرین اور لیبل فیکټر ته وایي کېږي اور شپږم چې دی هغه ته وایي کېږي یعنی ایسی کلیرین یا نوٹ پروون ایټس په نامه باندې یادېږي اور اووم چې دی هغه سټیبل فیکټر اور پرو کنورټنټ په نامه باندې یادېږي اور اتم چې دی هغه انټي هیموفیلیک فیکټر ای په نامه باندې اور نم چې دی هغه کرسمس په نامه کرسمس فیکټر اور پلازما ترومبوپلاستین په نامه باندې یادېږي یعنی لسم چې دی هغه سټو آرټس فور فیکټر په نامه باندې یادېږي یولسم چې دی هغه پلازما ترومبوپلاستین یعنی انټي سیډنټ په نامه باندې یادېږي اور دولسم چې دی هغه هیګمن فیکټر په نامه باندې یادېږي اور دریم چې دی هغه فایبروجن سټیبلایزینګ
فیکټر په نامه باندې یادېږي. اوس د عنوان به زه دومره هم درته وایم چې ما کوم ځای غلط کړی هغه به هم دلته سره خلاص اوس درښیم. اوس د اول نمبر فایبروجن باندې ویډیو هم راغلی دي، بیخي ډېر ویډیو پر دې ټولو جوړ کړي زما په یوټیوب کې وګوره همټالوجي کې چې دې وکتل ټول راځي. نو اوس بیا هم درته وایم د دې فایبروجن فنکشن چې دی فایبروجن چې دی هغه فارمز کلاټ فایبرین جوړېږي، یعنې دا د جام یعنې د سخت بڼه کې یو فایبرین جوړي. نو دی یعنی اسوسییټډ جینیټک ډیسورډرز چې کېدای شي یعنی د کم نه جوړي کېدای شي یا کم علامات مرسته کېدای شي. هغه اول دی کنجایټل ای فایبرونو جینیما په نامه باندې کېدای شي یا فیمیلل رینل ایمولایډوسیس په نامه باندې کېدای شي. دغه نه جوړیان یعنی دا کوډ کېدای شي زموږ سره د علامات وسیه د دې سورس چې هغه اینا د په اینا کې جوړیږي. اوس راځو پروتومبین چې دی هغه خپله اکټیویږي د ای آی په دغه څخه اکټیویږي. نو دی بیا څه چم کې اکټیوي یعنی فعاله کوي 1 5 اوه اته اور نه اور نه 11 اور 14 اور پروټین سی او پلیټلیټ دا ګرد دی اکټیوي. دا پروتومبین چې دی دا ټوله اکټیوي. اور دا ویډیو وګوره انټرنزیک پتوی چې وګوره د لاندې دا ټوله دا وګوره اور پروتومبین باندې هم ویډیو راغلی دی سیده. نو دی بیا جینیټک ډیسورډر څنګه کېدای شي؟ جینیټک مطلب کوم چې پیدایشي یا موږ ته میراث د وجې څخه یا موږ ته د پلار مور د وجې څخه پېښ شوی سیده. نو هغه دی پروتومبین په جوړوي جي شل 21 اور او ای اور ترومبو پیلیک په نامه باندې ډیزیز مرسته یعنی دا نه جوړي دی مرسته جوړي دی دا د کوم ځای سره راځي د لیور کې جوړیږي. دریم نمبر چې دی یعنی ټیشو ترومبوپلاستین دا چې دی دې ته وایي کېږي کوفیکټر. د خپله چې دی د وی آی آی د ذریعه څخه اکټیویږي. نو اکټیویټ مطلب دا دی چې فعاله کېږي فعال سو کار کوي. نو دی چې دی دې ته کوفیکټر په دې وجه وایي کېږي چې دی د یوه لاندې دی د یوه اوس ګوره یو مشر ورور دی یو کشر دی چې هغه کار وکړي نو زه به هم د هغه په مطابق کار کوم یعنی کوفیکټر کار کوي. کو لفظ دی یعنی د شریک یا د هغه لاندې یا د هغه برابر د هغه پر ځای باندې چې کار کوي. دی چې دی کم جینیټک ډیسورډر نه جوړي یعنی پیدایشي چې موږ ته کم یو نه جوړي هغه نه جوړیږي. نو د سورس چې دی د کم ځای چې جوړیږي یعنی د کم په کم ځای کې جوړیږي هغه وخت جوړیږي کله چې ډیمیج ټیشو یعنی کله چې یو ځای یو نساجونه خوړ شي خراب شي نو د هغه څخه دا دریم نمبر فیکټر جوړیږي او پلیټلیټس هم جوړیږي. اوس راځو څلورم نمبر فیکټر کیلشیم آیونایز. کیلشیم آیونایز دی یو ساده کیلشیم دی یو کیلشیم آیونایز دی. دی ریکوایرډ کوي اف کوګولیشن فیکټر ټو بایند فاسفولیپیډ. دی څه چم کې دا کم کیلشیم آیونایز چې دی دلته فیکټر دی ډیر مهم رول لري په کوګولیشنز کې یعنی په جامدولو کو په وینې په جریان باندې کې ډیر رول لري. څه وخت دی دلته فاسفولیپیډ ور سره یو ځای کې فاسفولیپیډ به خپل ځان ته یو شی دی نو دی هغه فاسفولیپیډ ور سره یو ځای کې اکټیویټ کی سیده. نو د سورس چې دی د کم ځای چې جوړیږي او کم ځای کې جوړي دا ډایټ دی یعنی کم خوراکات چې موږ خوراک خورو په هغه کې کېدای شي یا په هډوکو کې یا په پلیټلیټ کې سیده. پلیټلیټ به خپله سپینه حجره ده هغه کوګولیشنز کې کار کوي یعنی په جامدولو کې کار کوي. اوس راځو پنځم نمبر کم چې وی ورته وایي هغه دی پرو کلورین په نامه باندې دی کلورین اور لیبل فیکټر په نامه باندې دی. دا هم یو کو فیکټر دی د چیش کو فیکټر دی د ایکس و لس ته وایي سیده. نو د سچم کې کله چې وچ اټ فارم دی پروترومبینیز کمپلیکس. نو دا کله چې پروترومبین سره یو ځای شي کوګولیشن د عکس وینه نو دی په هغه ځای کې د ایکس کم چې لسم فیکټر دی دغه بعد کار کوي یعنی هغه چې کم لسم چې کم کار وکړي نو دی هغه لسم یا اکټیویټي فعاله کوي یا د هغه څخه بعد کار کوي. نو د کم جینیټک ډیسورډر کېدای شي هغه اکټیویټډ پروټین سی کېدای شي ریزیسټنټ یعنی ریزیسټ دی هغه بیا کار نه کوي. دا پروټین چې دی دا پروټین سیس چې دی هغه کار نه کوي هغه ریزیسټ ضد د اوبو ضد ورته وایي که چې ورته وایي لکه موږ ته چې وایي ضد مرمۍ سو یا داسې نو دی ریزیسټ سي دغه سره ریزیسټ کار نه کوي پروټین سي بیا خپله کار نه کوي. نو دا د دې پنځم چې دی فیکټر د دې دا چې سره تللی شي هغه لیور کېدای شي او پلیټلیټ سره تللی شي. پلیټلیټ د دې سورس انکم دی سي. اوس راځو شپږم ته یعنی ایسی کلورین په نامه باندې چې دی یا نوټ
پریونټ اټ په نامه باندې دی. دا چې دی دا ان ساینډ دی یعنی نامکمل شوی دی. د دې زوړ نوم چې دی هغه وی ای په نامه باندې دی. یعنی په دې باندې تر دا اوس پورې سرچ نه دی راغلی او پرسوی هم نه دی. د دې پر برابر هېڅوک هم خبر نه دی چې دا اوس چیش کوي کم کار کوي. او دا چې دی دا د انې سره ځي. د دې سورس انکم چې دی هغه د انې سره ځي. اوس راځو فیکټر 7 نو دې ته وایي کېږي سټیبل فیکټر اور فرو کنورټنټ په نامه باندې. دا چې شم کې د اکټیویټي نه اور لس فیکټر یعنی کله چې نو لس ته ورشي دی هغه اکټیویټ کې فعاله کړي نو بیا د هغه بیا خپل کار کوي. نو دی بیا د 7 چې دی هغه بیا کله جنټیک ډیسورډر کېدای شي یا د پلار مور سي نو هغه چیز کېدای شي کنجایټل فرو کنورټر کېدای شي فیکټر وی ډبل آی ډیفیشنسي کېدای شي یعنی و چې دی د و کم چې دی ډیفیشنسي کېدای شي کمش کېدای شي د و کم چې و فیکټر دی د و کمش کېدای شي. نو دی په کم ځای کې دی جوړیږي د لیور کې جوړیږي په اینا کې جوړیږي. اوس راځم فیکټر 8 ته راځو. هغه ته وایي کېږي انټي هیموفیلیک فیکټر ای ورته وایي کېږي. دا بیا اکټیویټي لسم یعنی فعاله کی لسم فیکټر اور فارمز پرو ترومبینیز کمپلیکس وذ فیکټر وی. نو دی هغه کمپلیکس چې دی دا اوس په دا عکس په ویډیو دا کمپلیکس کې هم رول لري او پنځم سره هم کار کوي اکټیویټي. نو دی دا چیست ډیسورډر کېدای شي جنټیک ناجوړي مور سره راتلی شي هغه هیموفیلیا ای کېدای شي. هیموفیلیا په یاد وساته هیموفیلیا یو داسې ناجوړي دی چې کله د مور پلار د پیدایشي زموږ سره پیښ وي نو کله چې مور پلار ته نو موږ ته به هم کېدای شي نو دا بیا داسې یو ناجوړي دی چې یو ځای د خوړ شي نو هغه ځای وینه نه ګیرېږي هغه جریان کیږي دا هیموفیلیا دا بیا خپل ټایپ لري. اوس دا فیکټر 8 چې دی دا بیا په اینا کې جوړیږي د دې سورس اف اینا ده. راځو اوس نم ته دې ته کرسمس فیکټر اور پلازما ترومبوپلاستین وایي کېږي. د اکټیویټي لسم from Chinese complex with V double I ट्रिपल आई نو د دې چې سم کې لسم اکټیویټي او د چا سره کمپلیکس جوړ کی هغه د اته سره یو کمپلیکس جوړ کی یو ځای جوړ کی دا وینه په د عکس کې نو د یو داسې چین جوړ کی او ترتیب ورسره جوړ کی نو د دې بیا د کلوټینګ جوړیږي. نو د جنټیک ډیسورډر چې کېدای هغه هیموفیلیا بی کېدای شي. هیموفیلیا 1 ای مې درتول دا بی کېدای شي. د دې د کوم ځای څخه دا راځي دا په اینا د اینا سره راځي سورس اف انکم چې شته د هغه اینا سره راځي. وس دا لسم فیکټر څه سم کې د اکټیویټي فیکټر ډبل آی یعنی دوم فیکټر د خپل اکټیویټي دا لسم چې د کار د دوم فیکټر اکټیویټي فارمز پرو ترومبینیز کمپلیکس ود فیکټر وی. نو دی په کمپلیکس کې هم رول ادا کوي په کمپلیکس کې هم کار سره کوي چینج کې ور سره یو دوم فیکټر هم د اکټیویټي یعنی فعال کوي سیده د لسم خپل چې دی. نو دا جنټیک ډیسورډر چې کېدای هغه کنجایټل فیکټر کېدای شي اور ایکس یعنی لسم فیکټر چې دی دغه ډیفیشنسي کېدای دغه کمش کېدای شي هغه کم دغه علاوه څخه دا جنټیک ډیسورډر کېدای شي یعنی پیدایشي د سره راتلای شي د سورس انکم کم ځای دا هغه اینا ده سي دا ټول تقریبا په اینا کې جوړیږي. اوس راځو ګورو یو لسم فیکټر دې ته وایي کېږي پلازما ترومبوپلاستین یعنی انټي سیډنټ په نامه باندې کې د سیستم کې د اکټیویټي آی ایکس یعنی نه اکټیویټي نو دا چیز جنټیک ډیسورډر کېدای شي هیموفیلیا سی کېدای شي سیده هیموفیلیا او د دې د کوم ځای سره راځي د اینې سره راځي. اوس دا دولسم فیکټر ګورو دې ته وایي کېږي هیګمن فیکټر څه چم کې د اکټیویټي یو لسم او وم فیکټر د اکټیویټي یعنی هغه فعال کی چې هغه بیا نور کار وکړي یا د نور سره بینډ شي. نو د جنټیک ډیسورډر چې کېدای شي هغه ورته وایي کېږي هیریډیټري انجیو ایډیما په نامه باندې یو قسم نه جوړېږي د خوله وپړسېږي د یا د سترګو وپړسېږي یا د پیدایش څخه داسې د مور پلار چې پیدایشي چې تر څو پر غټېږي دا رقم کېږي یا په بعد کې د خولو مخ په د عکس کې ګوره د خولو مخ دا چې سره وپړسېږي دې ته وایي کېږي هیریډیټري انجیو ایډیما په نامه باندې وایي کېږي. نو دا د کوم ځای سره راځي د دولسم دا هم د اینې څخه جوړېږي دا کوم دولسم فیکټر چې دی دا هم په اینا کې جوړېږي. اوس راځو دیارلسم
دیارلسم ته وایي کېږي فایبروجن سټیبلایزینګ فیکټر دی بیا څه چم کې دا کراس لینک جوړي دا لینک چې دی دا چین جوړ کې دا فایبرین پر وګرځوي جالۍ جوړ کې دا اربیزیان ویني د څو اربیزیان سره یو ځای کړي دي دا جالۍ جوړ کې نو د جنیټیک ډیسورډر چې کېدای شي یعنی کوم پیدایشي نه جوړي چې کېدای شي هغه کنجایټل فیکټر ایکس ټریپل آی ای کېدای شي یا بی ډیفیشنسي کېدای شي یعنی د بی کمیش کېدای شي د انکم سورس چې یعنی کوم ځای سره تلای شي یا کوم ځای کې جوړیږي هغه لیور کې جوړیږي پلیټلیټ کې جوړیږي د دې ټولو یو غټ میکانیزم دی دا ما چې اوس په دې در وښول د 14 فیکټره دا د ویډیو خلاصه دغه دی چې د دې ډېر غټ میکانیزم دی دا په دوه ګروپ کې سره یو ځای شي کله چې د باندې زخم شي هغه ته لیږ فیکټران روان وي هغه ته جلا فیکټران روان وي هغه اکټیو وي او کله چې دننه یو زخم جوړ شي نو هغه ته بیا جلا فیکټران روان دي دا عکسونه ویني د مخ چې دي نو دا ټول یو میکانیزم جوړ کړي ګر ترتیب سره برابر کړي نو هغه وینه یې ښه کړي دا ټول فیکټران سره یو ځای کار کوي جلا جلا کار نه کوي ټول سره یو ځای کار کوي یا دننه زخم کې کار کوي یا د باندې په زخم کې کار کوي او د دې پر دې ټولو ویډیو راغلي دي چې دا په چش کې ته کوي د ټیسټ څنګه کوي په کم سیمپل کې راغلي دغه ماشینانو کې هم کېږي او که ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې بل ته